له کندهار ولایت څخه په یو بل خبر کې دغه ولایت ښاروالۍ د سیلابونو ګواښ کمولو او د خلکو تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو په موخه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د استنادي دیوالونو د رغونې چارې پیل کړې. چارواکو ویلي په دې پروژو کې 15,000 متر مکعب د کانالونو او لښتیو ډبره کارونه شتون لري چې د 4 میاشتو په لړ کې به یې چارې بشپړې شي. د دې پروژې د پلي کېدو لګښت 14 میلیونه افغانۍ ښودل شوی چې د ښاروالۍ پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېږي. د کندهار ښار په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو ګواښ کمولو او تګ راتګ اسانتیا په موخه د استنادي دیوالونو د رغونې د پروژې د چارو پیل. هغه پروژه چې کانالونو اوبو لشتون لري چې چارې به تر میاشتو بشپړې شي. چارواکو ویلي د دې پروژې له پیل سره به یو شمېر وګړو ته د بوختیا لپاره لاره هواره شي. کندهار ښاروالي به په دې پروژه کې د ښار په مختلفو سیمو کې د خلکو د غوښتنو په اساس مختلفې ویالې، لښتې او کانالونه په اساسي ډول ورغوي. د استنادي دیوالونو دغه پروژه چې تقریبا 15,000 متر مکعب سنګکاري کیږي د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت به ټول رغنیزه چارې د 4 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. د کندهار ښار استنادي ښاروالي استنادي دیوالونو پروژه اعلان کړله. د پروژه هدف چې دی د کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو ایستل، د کورونو ککړې اوبو ایستل. له دې سره د کندهار ښار اوس له کلونو راهیسې د سیلابونو او ککړو اوبو راټولېدو له ګواښ سره مخ و. له دې پروژو هرکلی کوي او سیمو کې د ورته غوښتنې. موږ د دولت سره ډېر خوشحاله یو چې دغه ولا مشفقه د غرو برازي د کورو برازي پر د کورو باندې الته چیرول نه چې داسې به انو یو جواله ونړي یو بشره ونړي بر پر یو کور باندې موري وکړي. مشکل هم دلته ډېر و په دې حالت کې دغه ده تواریا ده او براو شه د کورونه دغه کوله خرابوله تاوان ډیر و. بنان چې په نشو په دغه وخت کې په غلا وخت کې ور دي په اړه یو شی چې د وطن هم د وطن خلکو لپاره اختصاصي په کار وختصي اما د ځای ورته جوړ شي دا ورو ته خاصه وي. کندهار ولایت د ورښتونو د موسم پر مهال له سیلابونو او د اوبو راتګ له ګواښ سره مخ وي چې ډیری وخت خلک اغېزمنوي. د دې ولایت ښاروالۍ ویلي د استنادي دیوالونو رغونې پروژه د سیلابونو ګواښ کمولو او خلکو ستونزو حل په برخه کې یو اغېزمن ګام ګڼل کیږي.